हम द फकीर हम द बादशाह सवाल दे सपसूलत पवेरा द जिंदान द هندو رسپانې راپور ورکړی چې نوې ډیلۍ به د افغانستان له سرپرست حکومت سره د پیاوړو اړیکو جوړولو په برخه کې ستر ګام پورته کړي. راپور کې د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره د اسلامي امارات بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متوکي ټلیفوني اړیکې ته په اشاره د هند چارواکو په حواله راغلي چې نوې ډیلۍ دا مهال د اسلامي امارات پر ځینو شرایطو غور کوي. د راپور له مخې دغه شرایط د امیر خان متوکي له لوري د روان زیږدیز کال د جنوري په 8 متحده عربي اماراتو کې د هند بهرنیو چارو وزارت له مرستیال وکرم مصري سره کتنه کې مطرح شوي دي. هندي چارواکو ویلي که څه هم دغه هیواد اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی خو د کابل نوې ډیلۍ اړیکې مهمې ګڼي. حساب وکړه د محشر د ورځې مخکې به د منصب